السلام علیکم ګرانو دوستانو. بوس څلورمه بریا هم خپله کړه او تر ټولو مخکښه لوبډله سوه. تر یوې زبردستې لوبې وروسته بوس ساتونکو د سپین غر پړانګانو ته په لوبه کې ماتې ورکړه او له دې سره یې څلورمه بریا هم په خپل نوم کړه چې په جدول کې تر ټولو مخکښه لوبډله سوه. د شپږیزه کرکټ لیګ 14مه لوبه د بوس ساتونکو او سپین غر پړانګانو لوبډلو ترمنځ په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره سوه. د لوبې په پیل کې سپین غر د لوبې پچه وګټله او لومړی یې بوس ته د توپخنې بلنه ورکړه. بوس ساتونکو په ټاکل شوو 100 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 146 منډې وکړې چې له ډلې سمیع الله شینواري ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه د خپلې لوبډلې دپاره ترسره کړل. یقینا نن یې زبردسته لوبه ترسره کړې ده. په 55 بالونو باندې یې 2 اویا منډې وکړې، 8 څلوریزې، 3 شپږیزې یې ووهلې. حشمت الله شهیدي هم داسې زبردسته لوبه ترسره کړې ده، 50 یې پوره کړې ده. په 41 بالونو باندې یې 50 منډې وکړې، 6 څلوریزې، 3 شپږیزې یې ووهلې. د سپین غر پړانګانو لپاره فرید ملک 1 وکټ، آصف افریدي 2 وکټې، یمین احمدزي هم 2 وکټې واخیستې. د 140 منډو هدف په تعقیب کې سپین غر پړانګانو په ټاکل شوو 100 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 146 منډې وکړې چې د 10 منډو په توپیر بوس ساتونکو په لوبه کې بریا خپله کړه. د سپین غر لپاره عثمان غني ډېر زبردسته لوبه ترسره کړه، 40 منډې وکړې. شرف الدین اشرف 10 او محمد اسحاق 15 منډې وکړې. د بوس ساتونکو لخوا ضیاء الرحمن نن بیا زبردسته لوبه ترسره کړل. په 4 اورونو کې یو میډن 10 منډې او 3 وکټې واخیستې. فضل حق فاروقي 1 وکټه، ابراهیم 2 وکټې او محمد سلیم هم 1 وکټه ترلاسه کړه. د یادولو وړ ده چې دا د بوس ساتونکو څلورمه لوبه وه چې څلورمه بریا یې خپله کړه او د 8 نمرو سره په جدول کې لومړۍ لوبډله ده. همداراز سپین غر بیا څلورمه لوبه وه چې لومړۍ ماتې یې وخوړه او د 6 نمرو سره دویمه لوبډله ده. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.